پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل چې دینو په منبر باندې تشریف فرماو یو درې کسان رااله یو کس چې دینو مخې ته راغی یو ځای چې دینو هغه خالي اغزه کې کېناست یو بل کس چې دینو هغه په پیزار سره کېناست ایو دریم کس چې دینو هغه لاړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای دا دوه کسان چې دینو الله پاک جنت ته داخل کړه او دا یو کس اعراض کو د جهنمی شو دا دوه څنګه دا یو کس شرالو نو باز ټیم کې موږ دا خبره کو چې رټول نه مخ کې چې دینو مخ کې سب تراتل پکار دي ځکه مخ کې سب کې چې دینو زی پاتې شي نو خامخا د اوستونه چې کم کسان راځي هغه به مخ کې سب ته زور کوي مخ کې سب کې بکینی نو چې مخ کې سب کې کینی دا به خلکو په اوګو باندې خپې اړي او دې سره چې دینو دغه کس ګناګار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې کم یو انسان رست راشي او مخ کې زیوي او د کوشش دا کوي د خلکو په اوګو باندې چې دینو خپې واړي مخ کې سب ته ځان رسي وای دا جهنم ته ځان لپاره پول تیاری ان دونه لوی ګناه ده دیو جن موږ تاسو لپاره پکار دي چې موږ تاسو راشو او د مخ کې سب چې دین ټول نمخ کې دا برابر کو نو دا څومره ملګری چې ناس دي نمخ کې سپونه تراشي مخ کې سب دا پورا کوي وای دا یو چې دینو دا د دوه کې ادب شو دا یو رالو الته کې زه خالیو هغه زه کې کېناستو او دا بل کس چې دینو زه پیدا نه کونه دا پیزار سره کېناست او دا دریم کس چې نو اعراض خو دی وته نو دا دوه چې دینو الله پاک جنت ته داخل کړل الله مغفرت نصیب کړو او دا یو چې دینو د اعراض کو الله جهنم ته ولېګ نو زما عزت مندو انسان دا خبره کوي چې زما د پاره دی مغفرت وشي الله پاک جنت ته داخلي دل د پاره بهاني لټي وړه خبره چې دینو الله جل جلاله جنت ته داخلي دل ذریعہ او وړه خبره چې دینو الله پاک د انسان د پاره د جهنم د پاره ذریعہ جوړي نو اوس په دنیا کې الله پاک موږ تاسو ته ډېر لوی کتاب را کړی دی قران کریم او د دې قران د پاره الله جل جلاله په خپل فرمایي لا يمسه الا المطهرون قران تبا لاس نوړي مگر پاک خلق نه مراد څوک دي او د سواله با او د سکس دا به قران کریم راخلی دا به قران کریم مسکای دا به قران سره لاس لګي به د سبا قران نه رلی نو دا د قران ادب شو قران کریم په او دس کې راغستل دا ادب دی قران کریم الټا پروت دی یو کس رالو دا قران سم کړو دلته کله زمونږ سره یو بابا دی نو کې مسله دا نه زه تر اکثر غوسه کېږم ماته به خارج سي وي تم د نور په نسبت ما سره غوسه کې زه ورته یو خبره کوم هغه وای دې الکان چې دا قران الټک دي زه ورته دا ما شومان دي کله پوی نشي انسان دی جلدی وي په دیو باندې تاسو بخبره ټول چې دین په اداره کې پاتې شي د دې ماشومان د مدرسې نه چې چټي وشي نو دا بیرته نه ګوري دا خپل پر دې پیزار نه ګوري دا منډه وي په سکول کې هم دغه حالي دا مسله په موږ باندې هم تیر شوی دا چې خدای پاک اوس په کله دا چټيږي نو کله قرآن یو شان کې کله برشم یو دوه زره ماته وي قاری سه وي په دې وجه باندې تاسو الله حساب کوي مې ولې الله سي حساب کوي ولې لکه مې زما خو تداخل چې دنو دا دی غوګونو لاله روزانه ورته دا وېما قرآن سمګ دی قرآن تختې سمګ دی خو بل مسله دا زما عزت مند سره خبر مې دی پوره کوله قرآن پروت دی الټا یو کس راغی او دا قرآن او کتلو او دا سم کې هر الله تعالی اجر درکړي طالب الله جل جلاله اجر دکی مسجد ته چې دین رالی پادب سره را دن نشولې خیخ په را دن نکړه دعا دی ویل اللهم افتح لي ابواب رحمتك د مسجد نه اوتلې غس خپل بار کړل دعا دی ویل اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك ادب دی مسجد ته رالی په مسجد کې چې یو شیز پروت دی دندګي پردنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد ته رالو نو په هغه وخت کې مسجدونه داسې نو مونږ تاسو لرا هر مون نه پس زما عزتمندو د الله شکریا پکار ده مسجدونه به داسې نو نن مونږ تاسو الحمدلله قالینونه شته ک قالین نو لاندې مزیدار کانه پروت دی هفته هر ورځ د دې صفائی کیږي آیا زمونږ استاد چرته د وخرانه چې مو تاسو مکه باندې تندې اولګورو او په دې مکه باندې زمونږ تندې چې دینو ګر الوده شو او کوي نو انسان به ورسو نبی صلی الله علیه وسلم په خټو کې سجده لګولې ده خو چې کله برالو داسې به وکتل د مسجد به غیر چا پیرا وکتل نو چې کوم ځای کې به ګندګي و نو چاته به دانه وي رټل به نه کول چې لکه دا اولی دا ګندګي پراته را کله کله به داسې خلک دا څوک لاړې توکي په جمعه ته خلای ټوکل د بیا د بیره
خو لیکن هغه وخت کې داسې نو ډېر خلک چې دینو اطراف ولو د مسجد نن خو الحمدلله زمونږ استادو نه ماشوم مشرانو باندې خو د چیرې نه دا اعتراض د سره نشي کېدلی چېرې د یو مشر نه به دا غلطي وشي لیکن ماشومان چې الله داسې باده به پیدا کړی دي زمونږ د ماشومان د الحمدلله راشي په دې مسجد کې چې دی نو یا چېرته ویښته انسان دی ویښته د ګیرې نه پرېوځي د سر نه پرېوځي دا نو هغه راشي هغه ویښتان راغونډوي او بار یې غورځوي زه اکثر مشران وینم هغه چې دی نو یو شیز راولي هغه په جیب کې واچوي زما عزتمندو اوس دا ادب دی دا ادب چاره دا موږ تاسو ته دین خودلې لري دا ادب موږ تاسو ته جناب رسول الله خودلې لري او په دې ادب کې زموږ استاد د دنیا او د آخرت کامیابی ده نو قران الټا پروت دی قران دې سم کړو دینی کتاب دی هغه دې سم کړلو د دې برکتونه رستو نازلېږي